ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی سختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د افغانستان یو لوړپوړی دولتي او اقتصادي پلاوی د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ او د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په ګډون ازبکستان هیواد ته ولاړ. د افغانستان یو لوړپوړی دولتي او اقتصادي پلاوی ازبکستان ته ولاړ. د دغه پلاوي په ترکیب کې د یادو لوړپوړو مسؤلینو ترڅنګ د بلخ ولایت د سکتوري ادارو یو شمېر رئیسان، ملي پانګوال، سوداګر او صنعتکاران هم شامل دي. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او صنعتي همکاریو پراخول بلل شوي دي. د وړاندې شوو معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې د دغه پلاوي غړي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خوجیوف او همدارنګه د هغه هیواد د یو شمېر ولایتونو له والیانو سره په ګډه ناسته کې لیدنه او خبرې اترې وکړي. د دې ناستې اساسي ټکي به د لا زیاتې پانګونې لپاره د نوو فرصتونو ارزونه، د دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا، سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کول او د صنعت، ترانزیت او اقتصادي زیربناو په برخو کې د ګډو همکاریو پیاوړتیا وي. د دغه پلاوي غړو هیله څرګنده کړه چې دا سفر به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت لامل شي او د بلخ ولایت په ګډون به د هیواد په نورو ولایتونو کې د صادراتو د ودې، د پانګونې د جلب او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره نوي فرصتونه برابر کړي. د صنعت او تجارت د وزیر الحاج نورالدین عزیزي صاحب په مشري او د بلخ د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا صاحب په ګډون یو جګپوړی پلاوی نن د ازبکستان هیواد ته په رسمي سفر روان شو. په دغه پلاوي کې د بلخ ولایت د بېلابېلو سکتوري ادارو رئیسانو، ملي پانګوالو، سوداګر او صنعتکاران شامل دي. ټاکل شوی چې پلاوی به د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خوجیوف او د هغه هیواد د څو ولایتونو له والیانو سره د ترمیز د والي اوغلبیک قاسیموف په کوربهتوب د اقتصادي همکاریو په ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، سوداګریزو فرصتونو پراختیا او د پانګونې د نوو لارو چارو ارزونه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې مخ پر زیاتېدو دي او دواړو لورو تل د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا او د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د پراخولو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نوو سوداګریزو دهلیزونو د رامنځته کولو هڅې لا هم دوام لري. د مزار شریف ښار سلګونو اوسیدونکو د یوې پراخې ولسي غونډې په ترڅ کې د افغانستان د اسلامي امارت د پاکستاني رژیم پر وړاندې د وروستي غچ اخیستونکو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. دغه غونډې ته راټولو شوو خلکو د جمعې لمانځه تر ادا کولو وړاندې د شعارونو په ورکولو سره وویل چې د هیواد او ولس دفاع یوه دیني او ملي وجیبه ده او ټینګار یې وکړ چې افغان ملت به د هر ډول بهرني تیري او ګواښ پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د مزار شریف ښار سلګونو اوسیدونکو نن د یوې پراخې ولسي غونډې په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت د وروستیو دفاعي او غچ اخیستونکو اقداماتو ملاتړ کړی دی. د غونډې ګډونوالو د افغانستان تاریخي مخینې ته په اشارې وویل چې افغانانو تل د تاریخ په اوږدو کې تیری کوونکو ته قاطع او غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او دا ځل به هم د خپلې خاورې دفاع ته کلک ولاړ وي. د مزار شریف ښار اوسیدونکو همداره څرګنده کړه چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره شپه د زړورتیا او میړانې په ښودلو سره د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې کلک مقاومت کړی او هغوی ته یې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي. د هغوی په وینا دا چاره د امنیتي ځواکونو بشپړ چمتووالی ښیي چې د هیواد له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي. این پاکستان غدار بگویم که این در خاک افغانستان حملات کردن، الله ذوالجلال در مقابلش بالمثل مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را خداوند جل عظمته دعا بکنیم که همیشه اینها را دائم و قایم و ثبات داشته باشند. اینها جواب دندان شکنی برشان دادن.
ما حکومت های را ما دیدم، اما مانند امارت اسلامی نیروهایی که معتقد به عقاید اسلامی احساسات دینیشان کامل دن به روزه با بالای پاکستانی ها چنان انجام دادن که اینان چنان امیدوار هستم که چنان درس عبرت بیتن که بار دیگر قطعا به طرف افغانستان چشم خدا دوخته نتواند. این پاکستان دشمن ماست. من 3 تا بچه دارم، 25 تا شکر نواسه دو طرف مساد است میر مبلغ پاکستان میزنه مگه مر دولت اجازه بده. د غونډې ګډونوالو د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه خپل ټینګ ملاتړ اعلان کړ او ژمنه یې وکړه چې که چیرې د دښمنانو مداخلات او تحرکات دوام ومومي نو دوی به د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ پاتې شي او د افغانستان د خپلواکۍ دفاع به وکړي. د ټول هیواد په سطح باندې زه درته وایم، په ډاډ درته وایم که چیرته احیانا داسې یو حالت راشي چې د پاکستان پر وړاندې د هیوادوالو جنګي، دا به درته وایم چې د 2 کلن نه به تر 8 کلن پر یو هم نه کینی چې قرار کینی او په صغر د جنګ کې ونډه اخلي او د پاکستان پر مقابل باندې جنگ کوي. دولت امریکا و روس در سر افغانستان حمله کرد، از اون چیز خدا دید. آیا ما فرق روس و پاکستان چی در بین داریم که در سر صغیر و کبیر و بیچاره افغانستان در شب تاریک حمله میکنه؟ ما از امارت اسلامی حمایت میکنیم و حمایت کرده بودیم، باز هم حمایت میکنیم. ما مردم زن و مرد مقابل پاکستان آمده هستیم که در علیه پاکستان استاد شیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان د خاورې او ولس دفاع د دوی سره کرښه ده او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ څخه دریغ ونه کړي. د اسلامي بانک او عزیزي بنسټ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په ټول هیواد کې د 100,000 اړمنو کورنیو لپاره د بشرپاله مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دغه بانک مسؤلین وایي چې د مرستې د روژې مبارکې میاشتې له رارسېدو سره هممهاله د اړمنو کورنیو د لاسنیوي او د زیانمنو خلکو د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه ترسره کیږي. د اسلامي بانک او عزیزي بنسټ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په ټول هیواد کې د 100,000 اړمنو کورنیو لپاره د بشرپاله مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دغه بانک ولایتي مسؤل ویل چې په مزار شریف ښار کې هم د یادو مرستو د ویش بهیر پیل شوی او په لومړي پړاو کې به له 280 څخه زیاتې مستحقې کورنۍ په بلخ ولایت کې له دغو مرستو برخمنې شي. د هغه په وینا په دې مرستو کې د روژې مبارکې میاشتې لپاره اړین لومړني خوراکي توکي شامل دي او هڅه شوې چې د ویش لړۍ په شفاف او منظم ډول ترسره شي څو مرستې اصلي مستحقینو ته ورسیږي. د دې بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د دې مرستو د ویش پروګرام به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دوام ولري او په ټولیز ډول به د ټول هیواد په کچه 100,000 کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. امروز به تعداد 283 خانواده در ولایت بلخ برای مواد غذایی خام اخذ می نمایند که مسئله برنامه در ماه مبارک رمضان در سرتاسر افغانستان جریان داره. یعنی در سرتاسر افغانستان مسئله به تعداد 20,000 فامیل از این برنامه یا از این مواد خوراکی مستفید می شوند. په همدې حال کې په مزار شریف ښار کې یو شمېر اړمنو کورنیو د دغو مرستو د ترلاسه کولو له امله خوښي څرګنده کړه او ویلي دي چې دا مرستې به د روژې مبارکې میاشتې په اوږدو کې د هغوی د ورځني ژوند په ښه والي کې اغېزمنې وي. هغوی له دې اقدام څخه مننه وکړه او له نورو سوداګرو او پانګوالو څخه یې وغوښتل چې په دې سپېڅلې میاشت کې بېوزلو او اړمنو خلکو ته لا زیاته او هراړخیزه پاملرنه وکړي. از عزیزی بانک و اسلامی بانک بسیار تشکر میکنم که در هر ماه مبارک رمضان به می خوار غریب کمک میکنه که همو یک کمی دست از نو گرفته میشه. به خاطر می خرچ خوراکی که باز ضعیف میباشن همون نا را پیدا میکنن، به خاطر که نو همو خرچ رمضان پورا کردن نمیتونن. از عزیزی بانک و از تاجرها یک جهان سپاس که ما غریبا بیچارا را کمک میکنه. خداوند این خدمت اینا بیاجر نیست. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله بشرپاله ملاتړ ته د کم عاید لرونکو کورنیو اړتیا ډیره شوې ده چې مرستندویه بنسټونه او خصوصي سکتور د خلکو د معیشتي ستونزو په کمولو کې مهم رول لوبولی شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. الله په امان.